اوس په دغه حدیث مبارک کې د طب 6 ذکر شوه پرهیز. اول باب فی الحمیه پرهیز کې ذکر کړه، علاجونه نسخې وروسته را روانې دي. اول پرهیز ذکر کړه الحما رأس الدوا، پرهیز د ټولو دوایي سره ده. که سړی پرهیز وکړي ډاکټر ته به ډېر ضرورت نه پیدا کېږي. د اکثره مرضونو د بدپرهیزۍ نه پیدا کېږي. خوراک چې ګډوډ شو اول اثر په معده وکړي. معده چې خرابه شو، معده ام الامراض ده، د مرضو مور ده. معده چې خرابه شو د سر بوج بدستی درته پیدا کېږي، حافظه به کمزوري کېږي، سترګو نظر باندې به اثر پیدا کېږي، اعضاو کې دردونه به درته پیدا کېږي. چې څومره مرضونه دي اکثره هغه د معدې د وجې نه وي. دغې وجې نه شریعت کې موږ ته بابونه وروسته پسې را روان دي ذکر کېږي، ډېر ترغیب کم خوراک ته راکول کېږي چې خوراک کم کیه. او هغه کم خوراک کې بیا ترغیب دې ته ده چې په خوله کې ښه خوند په ویه، چې ډېر هغه زور یې کلکوالی په غاښو ختم شي، معدې ته چې ورشي شاید د معدې زور بیا ښه په رسېږي د هضمې کولو. اوس نو معده هغه 4 قواوې چې خدای پاک هلته پکې ایښي دي، دا چې په خوله کې ښه شی وژول شو ورغله، هغه ذات دا تقسیم ډېر ښه کوي. دا کرش ماشینونه خو م لیدلي دي، څوک دومره دومره تیږې اچوي، څوک دومره دومره اچوي، څوک سطوره یې، څوک میده ریګ باسي، هر یو یې ځان ځان ته لیاري. دا یو طرف ته وینه یعنې ته شی ورکوي، وینه تر جوړوي، زړه ته نورو اندامو ته تقسیم کوي، قوت د غذا راټولوي، فضلات لرې کوي، فضلات لرې کوي. اوس نو پرهیز دا ام الدوا ده، سر رأس الدوا ده، رأس الدوا، او معده ام الدا ده. اول د پرهیز خبره ذکر وایي شریعت مطهره دا موږ روحاني مرضو علاج شریعت کوي، په هغه کې هم ډېر مهم پرهیز ده. ټول عمر یو رکعت نفل چې ونه کې، ټول عمر خدای پاک په آخرت کې عذاب درکوي. خو که یوه ګناه درنه وشوه او الله تعالی اراده د عذاب وکړه، په هغه یوه ګناه دې نیسي، بیا که دې نه نیسي. پرهیز کوه، نور صرف د ضرورت هغه لازمي شیان کوه، لکه فرض. هغه فرض و واجب دا په ځای کوه چې د ګناهو نه پرهیز کوې، صحت به دې ډېر قوي وي. نور خو که مزید نفلونه ورسره کې، بیا خو دا روحاني قوت زیاتیږي زیاتیږي زیاتیږي، داسې مقام ته بیا رسیږي دا روحاني طاقت چې جسماني طاقت هلته ډېر عاجزه وي. په دغه روحاني غذا باندې چې اوامر په ځای کوې، د نواهیو نه ځان ساتې، فرضو باندې اکتفا نه وي، مزید نفلونه پسې کوې، ذکرونه پسې کوې، دومره روحاني طاقت پیدا شي چې سترګې د خلاص شي، دنیا هغه سره مینې. دغه سترګې کې جسماني طاقت باندې دغه دیوالونه یو خواته د باندې شی لیدل کېږي، خو بیا دومره طاقت پیدا شي. او دا په احادیثو ثابت، نه دا په احادیثو ثابت. حضرت عمر فاروق په مدینه منوره کې، ملګري په عراق کې محاصره هلته ویني، بیا ژبه کې دومره طاقت پیدا شي چې غږ د دغه هم د کې نه بې ټلیفون او بې مخابرې وایرلس نه بغیر ورکوي، یا ساریه الجبل. دا د ژبې خپل جسماني طاقت دغه شته چې ډېر زورور سړی غږ وکړي، هغه د ټک روډ ته غږ رسېږي. ګورې دغه شیان دا روحاني، دا ټول روحاني طاقتونه دي چې سترګې دومره لرې کار کوي، غوږ دغومره لرې کار کوي، ژبه دغومره لرې کار کوي، لاس دغومره لرې کار کوي، پښې دغومره لرې کار کوي. دا د هغه روحاني. خو هلته چې فرض په ځای کوې، د ګناهو نه ځان ساتې، نور چې نفلي اعمال څومره کوې دا قوت زیاتېږي. لکه جسماني چې سړی خوراک کوي او د ضرر د شي نه پرهیز کوي، د ضرر د شي نه پرهیز کوي، بیا نو چې هغه څومره طاقتور شیان استعمالوي، هر طاقتور شی بدن ته ګټه ورکوي. لږ خوراک وکړه خو ښه خوراک وکړه، لږ خوراک خو ښه خوراک، هغه ټول طاقت به معده ځان ته راکش کړي، فضلات به ډېر نه ترباسي، ځکه چې په لږې زور ښه رسېږي. نو بنیاد پرهیز ده.